ما قسم خوړلی یاره په مانځ کې خو جانان می په زړه کې خو جانان می په زړه کې. نوم مې شیراجان افغان ده، اوسېدونکی د امرخیل ولسوالي سخرود. زده کړې مې په پاکستان کې اول صنف او دویم صنف کړی ده او نور زده کړې مې نه دي کړي، سواد نه لرم. مشکلاتو پېښور ته تللي ولو، غریبي ډېره وه، هغه وخت کې کډوالي مو کړله، لاړلو. په دغه خاطر باندې د موږ نه مکتب پاتې شو، خپله غریبي او مزدوري م کول. دلته خو ما یو 40 کاله د نانبهي کسب وکړ، خو دغه سقوط سره د نانبهي کسب مې پرېښود او اوس راوتی یم دغه چپسو پیکوړو ته، او اوس دغه چپسو پیکوړې خرڅوم. مال د خدای 15 بچیان لرم، ټول سوادداره دي، 2 مې لورګانې دي او 3 مې زامن دي، بچیان مې دي، او لورګانو مې قرآن کریمونه ختم کړي دي او اوس حسب کوي، او دغه بچیان مې لګیا دي را سره همدلته کاروبار کوي.